ویډیو مسکپ کوئ همدا اوس ورشئ د الګ اکاؤنٹ ته دا ډایرکټ بلاک کړئ. बंगालियों बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों के लिए. هاي شرمېدلو کم میچ دوی ګټلی ده کم یو ګټله ته هغه ماته د ګټلو والا میچ راوکړه چې افغانستان ګټلی. ګورئ هر څوک باید د خپل اوقات په مطابق باید خبرې وکړي. خولې نه یې تر اوسه د شیدو بوی ځي او دا لګیا دی بس په غټو غټو خانو کې ګوتې وهي لوبغاړي داسې شول او فلانکې داسې شو او بستانکې داسې شو. ګوره وروره ته تر اوسه داسې په غټو خانو کې نه یې چې ته داسې په غټو خانو کې د ګوتې وهي. کله په لوبغاړو پسې خبرې کوي کله د یو چا پسې خبرې کوي. ګوره ستا په همدغه ویډیو کې یو ځای کې لګیا چې دا اتلان دي بل ځای کې لګیا چې بنګالیانو ته د مبارک وي بل ځای کې لګیا چې دا دوی لوبه نشي ګټلی. دا په دې خبرو کې ستا نه کوم منطق وجود لري نه کوم داسې کوم خاص دلیل وجود لري. بس لګیا یې څه چې د ذهن ته راځي همغه د ماشومانو غوندې لګیا یې او دا ته فکر نه کوي چې دا هغه ویډیو چې ته یوازې په اتاق کې ناست ځان ته دغه ویډیو ته ځان ته په اتاق کې جوړی ته داسې فکر مه کوه چې دا ستا ویډیو دا خبرې په دغه اتاق کې پاتې کېږي. دا سوشل میډیا ده دا ټول جهان یې ګوري. نو که چېرته موږ دوی ته یو خبره کوو باید د دوی هغه اشتباهاتو باندې باید خبرې وشي چې په کوم ځای کې دوی غلطیانې کوي د لوبو په جریان کې هغه په غلطیانو باندې خبرې وشي. نه دا چې د یو چا عزت ته موږ زیان ورسو د لوبغاړو مور او خور موږ یاد کړو د هغوی فامیل موږ یاد کړو دا ډېره زیاته بده خبره ده. تاسې وګورئ د کرکټ په ډګر کې انډیا استرالیا او نور داسې غټ ټیمونه چې هغوی بعضې وخت کې داسې ماتې سره مخامخ کېږي چې انسان بیخي هغه فکر نشي کولی. تاسې وګورئ همدغه استرالیا یو وخت کې د بنګلادیش سره سیریزو 15 T20 میچونه وو نو په 15 میچونو کې 4 ته بنګلادیش وګټلې نو ټول استرالیا هم ورپسې جګ شوی چې نو د لوبغاړو پسې بدې ردې خبرې کړې وې. نو ډېر د افسوس خبره ده چې یو لوبه موږ بایلو راځو بیا چې سم موږ خولې ته راځي بس هغه خبرې موږ ورته کوو. ګورئ د لایک او فالوورز د خاطره ما خپل عزت لیلام کوئ او نه د نورو عزت لیلام کوئ. ستا به مقصد دا چې یو 2 فالوورز ما ته راشي او ته لګیا یې بس ټوله په افغانستان او د مکمل د ملي ټیم پسې خبرې کوي.